السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې تاسو لپاره صرف 15 فعلونه سره د مثالونو تشریح کوم. راځئ چې درس شروع کړو. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چېرې چینل مو سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله یو ویډیو شیر کړو تاسو لپاره یو خبرداری یا نوټیفیکیشن درشي. لومړی فعل prendre. prendre اخستل، نیول دواړو لپاره استعمالیږي. prends ce paquet s'il te plaît. prends ce paquet s'il te plaît. prends ce paquet s'il te plaît. مهرباني وکړه دا پاکټ ونیسه. il prend beaucoup de temps. il prend beaucoup de temps. il prend beaucoup de temps. هغه ډیر وخت نیسي. دویم فعل arriver معنا رسیدل، واقع کېدل دواړو لپاره استعمالیږي. il arrive alors à Paris. il arrive alors à Paris. il arrive alors à Paris. هغه په وخت پاریس ته رسیږي یا هغه پاریس ته په وخت رسیږي. je n'arrive pas à faire cela. je n'arrive pas à faire cela. je n'arrive pas à faire cela. زه دا نشم کولی. دریم فعل دی croire. یقین کول، باور کول. je te crois. زه پتا یقین کوم، زه پتا باور لرم. tu crois que c'est bien. tu crois que c'est bien. تو یقین لري چې دا ښه دی یا تو باور لري چې دا ښه دی. je crois en Dieu. je crois en Dieu. زه په خدای یقین لرم یا زه په خدای باور لرم. څلورم فعل mettre معنا اچول. il met des glaçons dans le verre. il met des glaçons dans le verre. هغه واوره یا برف په ګلاس کې اچوي. دا برف لپاره ګلاسون برف ته وایي، یخ. je mets ce pantalon. زه دغه پینټ اغوندم یا زه دغه پینټ اچوم. پنځم فعل passer. تیریدل، تیرول دواړو لپاره استعمالیږي. il passe un examen de français. هغه یو فرانسوي امتحان تیروي یا هغه د فرانسوي ژبې یو امتحان تیروي. je passerai te voir demain. زه به ستا لیدلو لپاره سبا راځم. سبا به زه ستا لیدلو لپاره راځم. il passe devant la maison. هغه کور مخ نه تیریږي. passe-moi le sel s'il te plaît. مالګه ماته تیر کیا، مالګه ماته راکه په مهربانۍ سره. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چېرې کوم همدغسې لغات یا فعل وي چې تاسو ورباندې نه پوهېږئ، تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. که چېرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای مسپارم. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه.